جګړه نه ده بچو، جګړه ستاسو په حق جګړه ده، په دوو خبرو جګړه ده. اولنۍ جګړه په دې ده چې په دې ملک ته حکمرانۍ حق، په دې ملک ته بادشاه حق چې دی دا د فوج دی، د دې نوکرشاهۍ دی او که دا د عام ولس دی. دغه جګړه ده. جرنیلانو د امریکې خپل منځ کې ساز باز کړی دی. نو خبره لنډه خلاصو په دې چې تر څو پورې امریکا د دې ځای نه تللې نه ده، تر هغې وخته پورې ستاسو د دې ملک مسلې نه حل کېږي. زه دا کیسه کوم، وایي ملا صاحب له څوک لاړ، وایي صاحب سپی کوهي ته پرېوتی و، سپی ملا صاحب ته وایي چې څوک بورقې وباسي او کوهي به څنګه پاکېږي؟ هغه ورته وایي بس شپېته بورقې ته وباسه نو کوهي به پاک شي. نو شپېته بورقې ته وایي چې خو کوهي کې سپی همداسې دننه پروت و. حقیقت هم دا دی چې سپی پکې پروت دی، شپېته نه که شپږ سوه بورقې وباسي، ملا صاحب کار څه وایي خو دا کوهي پاکېږي نه، دا کوهي به هله پاکېږي چې دا سپی اعتبار ته وباسي. سپی چې دی د امریکا دی، چې د امریکا دی نیست دی، ستا په دا کوهي پاکېږي نه او ستا بچي به عادي